بیګا شپه شاوخوا 2 بجې د پاکستاني پوځي رژیم د هوایي برید په پایله کې د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ همدا کور په نښه وګرځېده چې د دغه ځایي مسؤلین او د همدې کور خاوندان وایي په دغه پیښه کې یا په دغه برید کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی خو تر 15 لکو افغانیو مالي زیان لري. په همدې حال کې د ارګون ولسوالۍ ورهاخوا په برمل ولسوالۍ کې هم د پاکستاني پوځي رژیم د هوایي برید په پایله کې یوه دیني مدرسه هدف ګرځېدلې ده چې د ځایي چارواکو او مسؤلینو په خبره هلته هم چاته ځاني زیان نه دی اوښتی خو مالي زیانونه لري. تېره شپه ناوخته د پکتیکا ولایت په ارګون کې یو استوګنیز کور او د دې ولایت په برمل ولسوالۍ کې یوه دیني مدرسه د پاکستاني رژیم د بې پیلوټ الوتکې برید هدف ګرځېدلې دي چې ځاني زیان نه لري خو مالي زیانونه یې زیات دي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره یوې زورورې چاودنې د شپې چوپتیا ماته کړه او ځایي خلک یې سخت ویرولي دي. ځایي خلک او ولایتي مسؤلین دواړه وایي ورته پیښې د خلکو اندېښنې زیاتوي او اړتیا ده چې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. بیا له هغه نه وروسته بیا ګزمې روانې وې تقریبا څه کم 2 بجې باندې بیا دوهم ټک وکړ بیا یې هم همدغه کور وویستی چې هغه کور یې په مکمل معنا باندې تخریب کو ویجاړ سو. تاسې به لیدلی تقریبا چې 15 لکه 14 لکه افغانۍ دومره به تقریبا د کور ته مالي تاوان اوښتی. په ملکي کورونو باندې دا پیښه اوس په بار داسې سوي دي دا موږ د پکتیکا خلک د خپل ځان سره یو ظلم او زیاتی بولو او دا د مسلمانانو سره ناسمه چلند بولو چې په عامو کورونو باندې بې وجې او بې سببه بمبارونه کیږي عام خلک پکې شهیدانېږي. د عامو کورونو خلکو کورونه ړنګېږي او بې وزله خلک دي چې هغه د خپلو کورونو د زیان او د تاوان طاقت هم نه لري. ځایي خلک وایي دا ډول بریدونه د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ کوي او باید ودرول شي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د پیښې غندنه کړې او له اړوندو لورو یې غوښتي چې د ملکي خلکو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. په همدې شپه د ارګون سربیره په برمل ولسوالۍ کې هم دیني مدرسه د پاکستاني رژیم د هوایي برید هدف ګرځېدلې ده. د معلوماتو له مخې د برید پر مهال په مدرسه کې زده کوونکي نه وو چې له همدې امله مرګ ژوبله نه رامنځته شوې. ډېر غټ نقصان یې کړی 15 لکه افغانۍ نقصان یې کړی دی او دا دویم ځل دی چې دی په ارګون ولسوالۍ کې یورو مخته څه وخت مخته یې کرکټ لوبغاړي ویشتلي دي بار بمبار شوی دی او بیا دغه بیا دلته وشو ډېر سخت ظلم زیاتی کوي. په برمل کې ور بمباري کړی دو دودي کې بمباري وکړه په افغانستان کې شپې بمباري کو دی هغه بمباري کو ولې کلمه ړنګوي څه بعد مو سره کړي دي څه شاید شوي دي اوس به چېرته کلمه ړنګوي ولې خپل ولس ولې خپل ګاونډي هیواد ولې په برمل کې طالبان ولې قرآن طالبان وی قرآن شریفونه وي دغه شپه په طالباتینه کو ته بابا د بمباري کې اوس دا خور غجیز په دغه کړی دی څومره نقصان ورکړ. د یادولو ده چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې هم د پاکستاني رژیم د هوایي برید له امله د دې ولایت د سیمه ییز کرکټ د لوبغاړو په ګډون 11 کسان شهیدان شوي وو. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیکا.